کچری زمونږ په واتس اپ باندې څوک نظر ساتي زمونږ واتس اپ چار ځان سره کنیکټ کړی وي او موږ سره پیغامونه شریک کوو څه عکسونه شریک کوو چا سره کنټیکټ کوو څه سوایو او په دې ټول هغه نظر ساتي هغه څه ګوري او یا زمونږ په ګوګل باندې څوک نظر ساتي موږ چې په ګوګل کې څه هم کوو په ګوګل کې څه سیزونه سرچ کوو دا ټول هغه ګوري اکثر موږ داسې غلطي وکړو چې په بل چا باندې جیمیل جوړ کوو نو نن ډېر زیات ضروري معلومات تاسو شریک کوم ویډیو راست تر اخره پورې ګوري او مخکې د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ اوس دلته ګورئ تاسو له به ټول معلومات شریک کوم په دې سکرین به تاسو له دا ټول څه ښکاري اول به زه راشم اوله خبره به کوم د واتس اپ دویم خبره بیا کوم د ګوګل نو اوس به اوله خبره زه کوم د واتس اپ زه به راشم واتس اپ ځان سره خلاص کړم واتس اپ چې کله ځان سره خلاص کړم اوس دلته په دې سایټ کې ګورئ دلته وګورئ په دې سایټ په تاسو ته یو نشان نازي د درې ډاټونو نشانونه ده ان دا درې ټکي چې کوم دي دا به کلیک کړم بیا به راشم دلته کې یو د دریم کوم اپشن چې ما سره دی لینک ډیوایس لینک ډیوایس ځان سره خلاص کړم لینک ډیوایس ما کړی خلاص کړو دا هغه ځای دی چې تاسو سره څوک موبایل کنیکټ کوي هم دې ځای نه کنیکټ کوي او که تاسو سره چا موبایل کنیکټ کړی وي نو هم به تاسو ته په دې ځای کې ښکاري دلته وګورئ که تاسو ته دا داسې په نظر راځي څنګه چې ما سره دی نو تاسو سره هېڅ چا هم موبایل نه دی کنیکټ کړی اوس د دویم سکرین شاټ ته ګورئ که چېرې تاسو ته داسې په نظر راځي یا دغه شانتې نور اپشنونه سم ښیي نو پوه شئ چې تاسو سره واتس اپ چا کنیکټ کړی یا واتس اپ ډیلیټ کړه یا راشي کلیک پې وکړه او هلته لاګ آوټ کلیک کړه هغه کس دې ختم کړه اوس راځم دویم اپشن یعنی د ګوګل والا اپشن ته یعنی اکثر موږ غلطي وکړو په بل چا باندې خپل جیمیل جوړ کړو یا زموږ جیمیل چېرته چې موبایل چا اخیستی جیمیل راسته معلوم کړي خپل موبایل کې خلاص کړی بیا ګوري چې موږ په جیمیل کې څه کوو سرچونه داسې نور ډېر اکټیویټي زموږ ګوري نو هغه به څنګه کوو اول به ځان سره اوس دا جیمیل د اپلیکیشن چې کوم دی دا خلاص کړم دلته بیا وګورئ د پروفایل دا کم نشان چې دی په دې به زه کلیک وکړم دلته به راشم بیا په ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړم ټول د ګوګل اکاونټ سیټینګ به ما سره خلاص شي اوس به څه وکړم دلته به راشم پرسنل ډیټا بیا وګورئ د دریم څلورم اپشن ته وګورئ سیکیورټي موږ دې نه ټول چیک کوو زموږ په جیمیل کې څه شروع دي چېرته م لاګ ان کړی چا سره کنیکټ دی ګورئ لاندې به راشم داسې لاندې به راځم داسې بیا به وګورم دلته ما ته ښیي وایي یور ډیوایسز ستا جیمیل چې د کومه دی دا په کم موبایلو کې خلاص شوی دی نو ګورئ زه په مینج آل ډیوایس کلیک وکړم چې په ټول موبایل ټول ډیوایسونه ما ته وښایي چې کله ما کلیک وکړو اوس ګورئ ښه دا ما ته ټول راکړي نو ما ته وایي چې ګوره ستا موبایل چې کومه دی دا په یو موبایل کې 2 او 3 په یو آیفون دی یو ټیبلټ دی یو دریم موبایل دی دا دریم موبایل چې کومه دی دا هم ما لګین کړی خو ګوره زه تاسو ته طریقه ښیم چې دا به موږ څنګه درې کوو که چېرته وګورو او زموږ د موبایل ګوره تاسو دا به تاسو د موبایل نوم ښیي یعنې ما ته ښیي چې ټیکنو LC7 د زما موبایل دی دویم سره آیفون دی دریم کم دی دا بل موبایل دی که نه دا خنتې پکې تاسو ته بل موبایل ښیي هغه به تاسو څنګه لرې کوئ ګورئ زه به راشم دلته کې په دې دا غشي غوندې راکټ نشان نه دی په دې به داسې کلیک وکړم ګورئ دا وګورئ په دې ما کلیک وکړم ټیکنو سپارکم 8C چې دی اوس زه غواړم دې ختم کړم ګورئ دلته ما ته راځي ګورئ که په پاینټ ډیوایس کلیک وکړم هغه موبایل په کوم ځای کې پروت دی کم چا چې زما سره کنیکټ کړی هغه به ما ته وښیي او په دې ساین اوټ په راشم زه به ډایرکټ کلیک وکړم چې ډایرکټ دغه بل موبایل ختم کړم ګورئ ساین اوټ بیا کلیک کوم ګوره ته اوکې لاړ ګورئ اوس به لوډینګ وکړي ګورئ ورته څو پاتې شوي دا ګورئ هغه دریم موبایل چې کوم هغه دې لاړ او دوه موبایل زما خپل چې پکې دي دا پکې پاتې شو نو په دې دویمه طریقه سره بیا موږ د ګوګل دغه هم هر څه کلیر کړو دغه خپل واتس اپ هم وګورئ او خپل جیمیل هم وګورئ امید لرم ویډیو خوښ شوي نو ویډیو سره لایک کړئ د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې چېرته هم چې الله مو تل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان